السلام علیکم او په خیر راغلی. زمانم د فضل احد او زبنن تاسو ته په ډیره اسانه طریقه باندې درخوایم چې ډیجیټل مارکیټینګ څه ته وایي او ډیجیټل مارکیټینګ ولی ضروری دی. د ډیجیټل مارکیټینګ کم اهم ټایپس دي چې هغه مونږ لا زده کول پکار دي فنننی وخت کې. نو ویډیو به تر اخره پوری ګورئ، ویډیو به سکیپ کوئ نه. که ویډیو یو خوښه شوه ویډیو به لایک کوئ، د حوصله افزایۍ دپاره به ښکلی شانتي کمنټ کوئ، د چینل د ګروت دپاره به زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ. وټ از ډیجیټل مارکیټینګ؟ ډیجیټل مارکیټینګ څه ته وایي؟ ډیجیټل مارکیټینګ په اصل کې هغې کار ته ویلی کیږي چې ته خپل کاروبار، خدمت یا کورس د انټرنیټ په ذریعه باندې خرڅ کې. دې ته په اسانه باندې ډیجیټل مارکیټینګ ویلی کیږي. یعنی که ستاسو فزیکلی کاروبار وي، صحیح ده، په هغې باندې تاسو کار کوئ، یعنی ستاسو یو دکان وي په هغې کې تاسو کار کوئ، ستاسو سره پراډکټس دي، تاسو غواړئ چې دا د انټرنیټ په ذریعه باندې هم خرڅ کړئ، نو تاسو لا ضرورت دی د ډیجیټل مارکیټینګ چې تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کړئ. یا که تاسو په یو څیز کې ایکسپرټ یې، په یو کورس کې ایکسپرټ یې، تاسو غواړئ چې دا د انټرنیټ په ذریعه باندې خرڅ کړئ، مطلب خلکو ته یې وښئ او د هغې په ذریعه باندې پیسې وګټئ، نو په دې ټایم کې هم تاسو ته د ډیجیټل مارکیټینګ ضرورت دی. یا ستاسو سره داسې نور څه خدمت وي چې هغه تاسو د انټرنیټ په ذریعه باندې خرڅول غواړئ یا د هغې نه پیسې ګټل غواړئ، نو دې ته ویلی کیږي ډیجیټل مارکیټینګ. وای ډیجیټل مارکیټینګ از امپورټنٹ؟ ډیجیټل مارکیټینګ ولی ضروری دی؟ ډیجیټل مارکیټینګ نن سبا د هرې کمپنۍ چې دی ضرورت دی. که فرض کا یو کمپنی وي یا یو برانډ وي، هغه پراډکټ لانچ کی، نو هغه غواړي چې د دې دپاره مارکیټینګ وکړي، خلکو ته یې دا ورسوي. ځکه که تاسو نن سبا سوچ وکئ نو د هر چا سره انټرنیټ اویلیبل دی، د هر چا سره موبایل اویلیبل دی، نو د ډیجیټل مارکیټینګ کار هم دا وي چې د انټرنیټ په ذریعه باندې ستاسو کاروبار چې دی پروموټ کې خلکو ته یې ورسوي. نو په دې ټایم کې چې دی ډیجیټل مارکیټینګ ډیر زیات ضروری دی. یا که تاسو څه کورسز وي په هغې کې تاسو ایکسپرټ وئ، صحیح ده، نو هغه هم تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ په ذریعه باندې سیل کولی شئ او تاسو د هغې نه پیسې ګټلی شئ. ډیجیټل مارکیټینګ نن سبا ډیر ضروری دی. ډیجیټل مارکیټینګ چې دی هر چا له زده کول پکار دی چې ځان په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوهه کړي. که څوک نوکري کول غواړي یا که څوک خپل کاروبار کول غواړي، د دواړو دپاره ډیجیټل مارکیټینګ لازمي دی چې ډیجیټل مارکیټینګ زده کړي، په ډیجیټل مارکیټینګ باندې ځان لازمي پوهه کړي. میجر ټایپس آف ډیجیټل مارکیټینګ. د ډیجیټل مارکیټینګ زمونږ سره میجر چې کم اهم ټایپس دي هغه کم دي. په هغې کې زمونږ سره راځي SEO، سرچ انجن اپټیمایزیشن، چې تاسو دا زده کوئ، په دې باندې کار وکئ. سوشل میډیا مارکیټینګ، کانټینټ مارکیټینګ، ایمیل مارکیټینګ، PPC ایڈورټایزنګ، افیلیټ مارکیټینګ، ډیجیټل گروث یا کانټینټ کریشن، دا زمونږ سره میجر ټایپس دي د ډیجیټل مارکیټینګ. اوس سټیپ بای سټیپ دا زده کوو چې زمونږ سره دا کم ټایپس چې دي د څه دپاره کار کوي، صحیح ده، او د دې نه مونږ ارننګ څنګه کولی شو، دا مونږ له په کم ځای کې چې دی هیلپ راکولی شي. فرسټ دی زمونږ سره سوشل میډیا مارکیټینګ. سوشل میډیا مارکیټینګ ډیر زیات امپورټنٹ دی د نن سبا وخت دپاره چې دی. تاسو که فرض کا ډیجیټل مارکیټینګ کې سوشل میډیا مارکیټینګ زده کوئ، دا زمونږ سره یو قسم دی د ډیجیټل مارکیټینګ، نو تاسو د دې په مدد سره ډیر زیات ارننګ کولی شئ. که تاسو خپل بزنس سٹارټ کول غواړئ، خپل کاروبار سٹارټ کول غواړئ، نو د هغې دپاره هم سوشل میډیا مارکیټینګ لازمي دی. که فرض که تاسو غواړئ چې خپل بزنس د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب یا ټیک ټاک په ذریعه باندې خلکو ته ورسوئ، نو د هغې دپاره سوشل میډیا مارکیټینګ لازمي دی چې تاسو سوشل میډیا مارکیټینګ زده کړئ.
او فدې باندې ځان پوهه کوي او خپل بزنس چې هغه آنلاین ګرو کوي، هغه آنلاین چې خلکو ته ورسوي او د هغې نه آنلاین کمایي چې هغه سٹارټ کوي، یعنی ستاسو آنلاین ارنینګ هم سٹارټ شي. که پرس که ستاسو لوکلی یو بزنس وي، یو کاروبار وي، صحیح ده، نو هغه هم تاسو د سوشل میډیا مارکیټینګ په مدد سره ګرو کولی شئ. یا که تاسو په سکورسز کې ایکسپرټ یې، صحیح ده، نو هغه هم تاسو د سوشل میډیا مارکیټینګ په مدد سره چې خلکو ته رسولی شئ او د هغې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ په کور د ننه باندې. سوشل میډیا مارکیټینګ ډیر زیات امپورټنٹ دی او هر چاله پکار دی چې سوشل میډیا مارکیټینګ لازمی زده کی، په دې باندې ځان پوهه کی چې دا څنګه کار کوي، د دې لپاره کم کم سټریټیجیز دي چې هغه خلک اپلای کوي او د هغې په مدد سره سیل راولي، خپل ارنینګ چې هغه جنریټ کوي. سیکنډ زمونږ سره راځي سرچ انجن اپټیمایزیشن، SEO څه څیز دی؟ کله چې هم تاسو خپل یو ویب سایټ چې هغه د ګوګل په فرست پیج باندې راوستل غواړئ، نو دغه عمل ته ویلی کیږي SEO، سرچ انجن اپټیمایزیشن. بیا په دې کې زمونږ سره ټایپس دي، زمونږ سره آن پیج SEO ده، آف پیج SEO ده، ان ټیکنیکل SEO ده. چې کله هم تاسو په SEO باندې ځان پوهه کوئ، نو تاسو خپل بزنس هم د ګوګل په فرست پیج باندې راوستی شئ، خپل بزنس په ګوګل باندې هم رینک کولی شئ، یا د کمپنی یا د غټ غټ برانډز د پاره تاسو کار کولی شئ، د هغو بزنس د هغو ویب سایټ چې هغه تاسو د ګوګل په فرست پیج باندې راوستی شئ. SEO چې دا ډیر زیات امپورټنٹ ده. د SEO نه تاسو آنلاین ښه ډیرې پیسې ګټلی شئ، خو که پرس کا دا تاسو په صحیح معنو کې زده کوئ او تاسو پې ځان پوهه کوئ چې SEO څنګه کار کوي. مونږ به SEO څنګه د یو ویب سایټ د پاره کو، صحیح ده، د یو برانډ د پاره به مونږ څنګه SEO کو، څنګه به مونږ هغه برانډ چې هغه اپټیمایز کو چې هغه د ګوګل فرست پیج ته راشي. SEO چې د هغې هر ځای کې ډیمانډ دی. که تاسو په یوټیوب باندې کار کول غواړئ، نو هم به تاسو SEO چې دا کوئ. که تاسو په امازون باندې کار کول غواړئ، نو هم تاسو ته به د SEO ضرورت راځي. که تاسو په هر پلیټ فارم باندې کار کول غواړئ، تاسو ته به د SEO ضرورت راځي، سرچ انجن اپټیمایزیشن به تاسو ته ضرورت راځي. نو دا هم د ډیجیټل مارکیټینګ یو ښه فیلډ دی، یو ښه ټایپس دی چې تاسو دې ته تللی شئ او په دې کې ځان ایکسپرټ کولی شئ او د دې خلکو ته بیا سروسز هم پرووایډ کولی شئ او خپل بزنس چې هغه هم د SEO په تھرو باندې ګرو کولی شئ. تړ زمونږ سره راځي ایمیل مارکیټینګ. ایمیل مارکیټینګ زمونږ سره په پاکستان کې دومره سکوپ نشته دی، خو که پرس که تاسو د دې ورلډ وایډ د دنیا په سطح باندې د دې سکوپ وګورئ، نو د دې ډیر زیات سکوپ دی. که تاسو $1 چې هغه خرج کړئ، نو تاسو د هغې نه د $35 نه واله تر د $50 پورې ګټلی شئ. ایمیل مارکیټینګ ډیر ضروری دی. ایمیل مارکیټینګ څنګه کار کوي؟ که پرس که تاسو خپل جیمیل ته لاړ شئ او هلته کې وګورئ، تاسو ته به په سپانسر کې چې ایمیل راغلی وي، صحیح ده، نو دا تاسو ته کمپنی چې ایمیل چې دی هغه رالیږي، نو دا کمپنی څه کوي؟ ایمیل مارکیټینګ کوي. ایمیل مارکیټینګ ډیر زیات ضروری دی چې تاسو ایمیل مارکیټینګ زده کوئ او د ایمیل مارکیټینګ په مدد سره تاسو ښه ډیرې پیسې ګټلی شئ. که تاسو فریلانسینګ کول غواړئ، فایورس باندې کار کول غواړئ، اپ ورک باندې کار کول غواړئ، صحیح ده، نو ستاسو دپاره ایمیل مارکیټینګ ډیر زیات لازمی دی. او نن سبا د هر کاروبار او د هر بزنس یا د هرې کمپنۍ چې ضرورت دی ایمیل مارکیټینګ، ځکه په ایمیل مارکیټینګ کې هغو ته مطلب خرچه په یو ایډ باندې کمه پریوزي او سیل چې هغه په ډیر زیات پریوزي. نو د دې د وجې نه ایمیل مارکیټینګ چې هغه لازمی دی.
بیا زمونږ سر راځي کانټینټ مارکیټینګ. کانټینټ مارکیټینګ ویډیو، پوسټونه او مفید معلومات چې خلکو ته ګټه ورسوي دې ته ویلی کیږي کانټینټ مارکیټینګ. یعنی که فرض که تاسو ویډیو جوړول غواړئ، صحیح ده، پوسټونه یا داسې نور مفید معلومات چې خلکو ته څه فایده ورکوي، نو هغې ته کانټینټ مارکیټینګ ویلی کیږي. کانټینټ مارکیټینګ یو سټرانګ فیلډ دی په ډیجیټل مارکیټینګ کې چې تاسو دې ته تللی شئ. په دې کې تاسو کار کولی شئ، تاسو ویډیوز جوړولی شئ، مفید ویډیوز، پوسټونه چې دی هغه جوړولی شئ، صحیح ده، او نور داسې امپورټنټ تھنګس چې هغه خلکو ته فایده ورکوي، نو تاسو په دې باندې کار کولی شئ، صحیح ده، او د دې نه هم تاسو ښه ارنینګ کولی شئ. هغه که تاسو د ځان دپاره کار کوئ یا فریلانسینګ کوئ، د کمپنۍ دپاره کار کوئ، صحیح ده، نو په هغې کې چې دی د دې ډېر زیات رول دی، صحیح ده، او تاسو د دې نه ښه ارنینګ کولی شئ. بیا زمونږ سر راځي په 5 نمبر اپ سټور اپټومایزیشن ASO. اپ سټور اپټومایزیشن دې ته ویلی کیږي چې کله تاسو په پلی سټور کې یو اپ چې دی هغه سرچ کوئ. فار ایگزامپل تاسو چې دی په پلی سټور کې چې دی یو اپ سرچ کوئ، لایک ویډیو ایډیټینګ دپاره چې دی یو اپ سرچ کوئ، صحیح ده، تاسو ته په پسټ باندې چې کم اپ راشي نو دغې ته ویلی کیږي ASO، صحیح ده، اپ سټور اپټومایزیشن. د اپ سټور اپټومایزیشن دا کار وي چې په پلی سټور باندې یو پراډکټ چې دی یا یو اپ چې دی هغه تاسو په فرست پیج باندې راولئ. یعنی یو یوزر دی، یو کس دی، هغه راشي یو اپ سرچ کوي په پلی سټور باندې او ستاسو اپ هغو ته په فرست پیج باندې راشي، نو دغې ته ویلی کیږي اپ سټور اپټومایزیشن. دا ډیر زیات لازمي دی که تاسو وګورئ په مارکیټ کې نوي نوي اپس چې دي هغه لانچ کیږي، نوي نوي اپس چې دي هغه مارکیټ ته راځي، صحیح ده، نو د هغې دپاره بیا ضرورت وي د اپ سټور اپټومایزیشن. نو که فرض که تاسو لا اپ سټور اپټومایزیشن درځي، تاسو په دې کې ایکسپرټ یې، نو تاسو د دې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ، صحیح ده. که تاسو فریلانسینګ کوئ نو تاسو د دې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ، خو چې په دې کې ځان ایکسپرټ کوئ او په دې باندې په صحیح طریقه باندې ځان پوهه کوي چې زمونږ سره اپ سټور اپټومایزیشن څه څیز دی، اپ سټور اپټومایزیشن څه کار کوي، د اپ سټور اپټومایزیشن څه رول وي، صحیح ده، په دې باندې تاسو ځان پوهه کوئ. که فرض که تاسو غواړئ چې د ډیجیټل مارکیټینګ دا کورس چې دی A to Z زده کوئ، نو تاسو زمونږ سره په دې واتس اپ نمبر رابطه کولی شئ. مونږ به تاسو ته ډیجیټل مارکیټینګ کورس A to Z درښایو. آنلاین به تاسو مونږ پوهه کوو چې ډیجیټل مارکیټینګ څه څیز دی، دا څنګه کار کوي، د دې نه تاسو څنګه په کور دننه پیسې ګټلی شئ. بیا زمونږ سره راځي پی پر کلیک PPC. اوس پی پر کلیک زمونږ سره څه څیز دی. که تاسو د ګوګل PPC زده کوئ نو تاسو د دې نه ښه پیسې ګټلی شئ. د PPC کار دا وي چې کله یو کس راځي ستاسو په پراډکټ باندې کلیک کوي، نو ستاسو نه به پیسې چې دی چارج کوي ګوګل، صحیح ده. که فرض که یو کس راځي ستاسو پراډکټ هغه ته په نظر راځي، نو ستاسو نه به هیڅ قسم د هغې پیسې نه چارج کیږي. هله به ستاسو نه پیسې چارج کیږي چې کله ستاسو په یو پراډکټ باندې چې دی یو کسټمر کلیک کوي، نو تاسو به د هغې پیمنټ کوئ ګوګل ته. د PPC رولز چې دی هغه زمونږ سره ډیر زیات په امازون کې هم دي. که فرض که تاسو د امازون PPC زده کوئ، په دې باندې کار وکئ، صحیح ده، نو تاسو هم د دې نه ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ. د امازون د PPC په باره کې مونږه ویډیوز چې دی آلریډي په خپل یوټیوب چینل اپلوډ کړي دي، تاسو هغه هم کتلی شئ. د هغې نه هم تاسو ته ډیره زیاته آیډیا میلاویدی شي چې تاسو به د امازون په PPC باندې څنګه
څنګه کار کوئ، څنګه به تاسو د امازون د پی پی سی نه ارنینګ کوئ. How to earn money from digital marketing. د ډیجیټل مارکیټینګ نه به مونږه څنګه پیسې ګټو. وس راځو اصل پوینټ ته. مونږه زده کړل چې زمونږ سره د ډیجیټل مارکیټینګ کم کم میجر ټایپس دي. اوس راځو چې مونږ به د دې نه پیسې څنګه ګټو. ګوره چې کله هم تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کوئ نو تاسو په مختلف طریقو سره د ډیجیټل مارکیټینګ نه پیسې ګټلی شئ. سیل یور سرویسز تھرو فریلانسینګ. تاسو چې کم ډیجیټل مارکیټینګ زده کړلو په هغې کې تاسو یو ټایپس چې دی هغه زده کړو لایک سوشل میډیا مارکیټینګ، ایمیل مارکیټینګ، کانټینټ مارکیټینګ. په دې کې تاسو کم یو ټایپس چې دی هغه هم زده کړلو نو د هغې سرویسز د هغې خدمات چې دی هغه تاسو چې دی هغه خرڅولی شئ په څه باندې، په فریلانسینګ پلیټ فارم باندې تاسو چې دی د هغې سرویسز سیل کولی شئ او تاسو د هغې نه ښه ډېرې پیسې چې دی هغه ګټلی شئ. بیا زموږ سره راځي ټیچینګ ډیجیټل مارکیټینګ. که تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کړلو، تاسو په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوه شوئ، تاسو په ډیجیټل مارکیټینګ کې ایکسپرټ شوئ نو تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ کورسز چې دی هغه هم خلکو ته ټیچ کولی شئ. که فرض که تاسو ډیجیټل مارکیټینګ خلکو ته ورښایئ نو تاسو ښه ډېرې پیسې چې دی هغه د ډیجیټل مارکیټینګ نه ګټلی شئ. نن سبا د ډیجیټل مارکیټینګ کورس چې دی د هغې سکوپ ډېر زیات دی او هره کمپنی د هر چا غوښتنه ده چې هغو ډیجیټل مارکیټینګ زده کړي او په دې باندې ځان پوه کړي، ځکه د هرې کمپنۍ یا د هرې کاروبار چې دی د هغې ضرورت دی ډیجیټل مارکیټینګ. ای کامرس چې دی هغه هم تاسو چې دی سټارټ کولی شئ. لانچ یور برانډ. که تاسو خپل برانډ چې دی هغه لانچ کوئ صحیح ده نو د هغې نه هم تاسو ښه ارنینګ کولی شئ. یعنې کم سرویسز چې تاسو خلکو ته پرووایډ کوئ هغه که تاسو په خپل برانډ یا په خپل کاروبار باندې چې دی سټارټ کړئ، لایک خپل برانډ لانچ کړئ، د هغې دپاره چې دی ډیجیټل مارکیټینګ سټارټ کړئ صحیح ده نو تاسو د خپل برانډ نه چې دی هم ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ. او خپل برانډ چې تاسو کله هم لانچ کړئ په هغې کې ستاسو سره دا فایده وي چې ستاسو ګروت چې دی هغه ډېر زیات وي او تاسو د ډېر وخته پورې په مارکیټ کې چې دی سټیبل یئ. نو تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره خپل برانډ هم ځان له لانچ کولی شئ. افیلیټ مارکیټینګ. افیلیټ مارکیټینګ څه ته ویلی کیږي؟ افیلیټ مارکیټینګ دې ته ویلی کیږي چې تاسو د یو کمپنۍ یا د یو چا پراډکټ چې دی هغه خلکو ته ورسوئ صحیح ده او ستاسو د لینک په ترو باندې هغه پراډکټ چې دی هغه واخیستلی شي صحیح ده. دې ته ویلی کیږي افیلیټ مارکیټینګ. افیلیټ مارکیټینګ ډېر یو زبردست فیلډ دی صحیح ده. د بګنر دپاره دا یو ډېر زیات لازمي فیلډ دی چې تاسو افیلیټ مارکیټینګ وکئ صحیح ده او تاسو په افیلیټ مارکیټینګ باندې ځان پوه کئ نو تاسو د افیلیټ مارکیټینګ نه ښه ارنینګ کولی شئ. بیا زموږ سره راځي کانټینټ کریشن. کانټینټ کریشن موسټ امپورټنټ دی صحیح ده چې تاسو کانټینټ چې دی هغه جوړ کړئ صحیح ده. کانټینټ کې زموږ سره راځي مطلب تاسو د یوټیوب دپاره ویډیوز تیاره کړئ، د ټیک ټاک دپاره ویډیوز تیاره کړئ صحیح ده، یا د فیسبوک انسټاګرام دپاره ویډیو تیاره کړئ صحیح ده او هغه خلکو ته چې دی هغه رسوئ صحیح ده، کانټینټ جوړوئ نو دغې ته ویلی کیږي کانټینټ کریشن. ان سمپل ورډ په ساده الفاظو کې کانټینټ کریشن دې ته ویلی کیږي چې تاسو ارګینک ټریفک غواړئ صحیح ده، تاسو د ویډیوز د کریشن چې دی په مدد سره تاسو خپل پراډکټ یا سرویسز خلکو ته رسول غواړئ نو دغې ته ویلی کیږي کانټینټ کریشن. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ او زمونږ د چینل د ګروت دپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.